له هند او سویلي افریقا پرته افغانستان د کرېکټ ټولې مخکښې او پیاوړې لوبډلې ماتې کړې. افغان ملي لوبډلې چې له کږلېچونو ډک څو کلن مزل یې وکړ، ډېر ژر یې د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او په کمه موده کې یې ځان د مخکښو لوبډلو ځای ته ورساوه. تر دې مهاله یې د کرېکټ مخکښې نوموتې اتلې او پیاوړې څلور لوبډلې ماتې کړي دي. افغانستان د لومړي ځل لپاره په هند کې د تیر 2023 کال یو ورځني نړیوال جام پر مهال د اکتوبر په 15مه د نړیوال جام اتلې لوبډلې انګلند ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره یې په نړیوال فارمټ کې لومړنۍ مخکښه لوبډله ماته کړه. له دې بریا وروسته د افغان لوبډلې سترګه یو څه سره شوه او په همدې یو ورځني نړیوال جام کې د انګلند له ماتولو څو ورځې وروسته د اکتوبر په 23مه پاکستان ته د 7 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. د جغرافیوي موقعیت او سیاسي کړکېچونو له مخې د پاکستان ماتول د افغان لوبډلې او افغانانو یوه لویه هیله وه. د اکتوبر 23مه هغه نیټه ده چې هیڅکله هم یو افغان نه هیروي او لا هم په خواله رسنیو کې یاده کیږي. په همدې حال کې افغانستان د درېیمې مخکښې او پیاوړې لوبډلې په توګه په روان شلوریز نړیوال جام کې نیوزیلند مات کړ. افغان لوبډلې د جون 8مه نیوزیلند ته په ګیانا لوبغالي کې د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه او 4مه نه هېرېدونکې او په زړه پورې بریا نن د نړیوال جام د بلې اتلې لوبډلې استرالیا پر وړاندې وه. افغانستان چې په تیر نړیوال جام کې ترې استرالیا بد شوې وه، ساګې په شلوریز جام کې داسې ماتې ورکړه چې ټول عمر به یې په یاد وي. بل لور د مهال هند او سویلي افریقا یوازینۍ لوبډلې دي چې تر اوسه افغانستان نه دي ماتې کړي او ترې روغې وتلي دي. له سویلي افریقا سره د افغانستان وروستۍ لوبه د 2023 کال په تیر یو ورځني نړیوال جام کې د نومبر په 10مه وه چې سویلي افریقا پکې افغان لوبډلې ته په 5 ویکټو ماتې ورکړې وه. له دې ټولو سره له هند سره د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه بیا د جون په 20مه د روان نړیوال جام د 8 غوره لوبډلو پړاو کې وه چې افغانستان پکې د 40 نورو منډو په پوره کولو کې پاتې راغی. په ورته مهال نن د استرالیا پر وړاندې له بریا وروسته لوبډلمشر راشد خان د ایسیې د همکار د پوښتنې په ځواب کې چې کله به هند ماتوي وویل د هند ماتول هم لرې نه دي او ښایي په همدې نړیوال جام کې هند ته هم ماتې ورکړو.